السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو لیدونکو کتونکو، نن ناسه په سټوډیو کې مولوي صاحب میلمه دی. نو مولوي صاحب به تاسو ته ډېر اهم سوال نن حل کوي او تاسو ته به اوروي د روژې اړوند دی چې د مولوي صاحب انشاءالله معلومات درکړي. مولوي صاحب محترم، د ستنې انجکشن لګولو سره روژه ماتیږي یا نه ماتیږي؟ نو زموږ عوامو له که دا معلومات ورکړي ډېره مننه به وي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ټولو محترمو لیدونکو ته اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاست. محترمو، په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې په هر هغه شي باندې روژه ماتیږي چې هغه په مستقیم ډول سره دماغ او معدې خېټې ته داخلیږي، یعنی هغه خوراکي غذا یا مواد چې هغه په مستقیم ډول سره معدې یا دماغو ته داخلیږي، نو په هغې سره روژه څنګه کیږي؟ ماتیږي. او که په غیر مستقیم ډول سره یو شی داخل شي په هغې سره روژه نه ماتیږي، لکه غسل کول په لمبېدلو سره یا هغه اوبه چې د پوستکي د کوچنیو مساماتو څخه بدن ته داخلیږي او انسان خنک کیږي او تندی پرې ماتیږي، نو په دې ټولو سره روژه نه ماتیږي. دا ځکه چې دا په غیر مستقیم ډول سره د اوبو داخلیدل دي خپل بدن ته. نو په دې باندې د علماء اسلام ټولو علماء کرام په یوه خوله سره متفق دي چې په ستنه سره روژه دا بالکل نه ماتیږي. دا ځکه چې که په رګ کې ولګول شي او یا هم په غوښه کې وي، نو دارو درمل رګونو ته ځي او په غیر مستقیم ډول سره دماغ او ګیډې ته داخلیدی شي. او په دې هکله تر ټولو زیاته څېړنه مفتي اعظم محمد شفیع رحمه الله کړې ده د اسلام او نوي ساینس څېړنو په رڼا کې، او د سره د هندوستان الازهر شریف سعودي عربستان او د نړۍ ټول علماء کرام په یوه خوله دي. علماء کرامو د ستنې لګول پر دې باندې قیاس کړي ده لکه په شریعت کې چې یو څوک لړم وچیچي، لړم یا مار چې کوم دی تا وچیچي، نو هغې سره خو سړی روژه نه ماتیږي. د دې مثال داسې دی لکه سړی چې دا لړم یا مار وچیچي، نو د ستنې مثال د دې سره جوړ دی. په دې ورسېدي څنګه چې په هغې سره روژه نه ماتیږي، دغه شان په ستنې لګولو سره هم روژه نه ماتیږي. تاسو ته په دې باندې چې کوم دی حوالې درکړم د کتابونو، د هغې نه یو دا دی چې امداد الفتاوا ټوک 2 پاڼه 106 او دویم نمبر درس ترمذی ټوک 2 پاڼه 627 لیکوال مفتی محمد تقی عثماني رحمه الله، او دریم فتاوی د العلوم زکریا ټوک 3 پاڼه 292. داسې وغیره ډیرو کتابونو کې دا مسایل راغلي دي چې هغه اوس موږ تاسو ته شریکونو ډیر وخت به ونیسي، لهذا بس موږ ته د خبرې نه چوړم دا راووته چې په روژه کې ستنه یا انجکشن لګولو سره روژه نه ماتیږي. دا د عوامو ډیر سوال، ډیر خلک پوښتنې کوي په جوماتونو کې د مریانو نه، ډیر خلک لرې ځایونو کې مسافر دي چاته اندازه نه لګیږي، څوک مریضان یې په هسپتالونو کې ورته پته نه لګیږي. نو دې وجه نه موږ دا سوال تاسو ته حل کړ. وما علینا الا البلاغ. کروندو کې کښتونه د ګلونو کرو لا غزه